السلام علیکم دوستانو، د کرکټ په اړه د نن دوه تازه لنډ مهم خبرونه. افغان ستوری راشد خان نن یو ځل بیا په بیګ باش سیالیو کې زبردسته کارنامه ترسره کړل چې د خپلې لوبډلې دپاره یې ډېر زبردسته بالینګ وکړ. نوموړي نن په 4 اورونو کې 12 منډې ورکړلې، 6 مهمې ویکټې یې واخیستلې چې د لوبې غوره لوبغاړی هم سو او خپل سفر یې هم په بیګ باش سیالیو کې پای ته ورسوي. نور به د افغان لوبډلې سره یو ځای سي انشاءالله. سبا او بل سبا کې به قطر ته روانېږي چې هلته د افغان لوبډلې سره یو ځای سي او بیا به د نیدرلینډ پر وړاندې لوبیږي. کریم جنت د بنگلاديش غوره لیګ له کومیلا ویکټرنز لوبډلې سره تړون لاسلیک کړ. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې آلراونډر لوبغاړی کریم جنت هم د بنگلاديش غوره لیګ اتم پړاو سیالیو لپاره د کومیلا ویکټرنز لوبډلې واخیست. دا په داسې حال کې ده چې د سریلانکا کرکټ بورډ خپلو 9 لوبغاړو ته اجازه ورنکړه چې د بنگلاديش غوره لیګ کې ولوبیږي. نو د بنگلاديش کرکټ بورډ خپلو لوبډلو ته اجازه ورکړه چې خپل سکواډونه پوره کړي. له هغه ډلې کومیلا ویکټرنز لوبډلې کریم جنت واخیست. له دې وړاندې بنگلاديش غوره لیګ اتم پړاو سیالیو لپاره قیس احمد، نجیب الله زدران، محمد شهزاد او فضل حق فاروقي ډاکا سټارز لوبډلې او نوین الحق د کولناو او مجيب رحمان د بارسا له لوري اخیستل شوې وه. که مو دا ویډیو خوښه شوې ویډیو در سره لایک کړئ، که په دې چینل کې نوی یاست د چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. د نور تازه معلوماتو لپاره هم زموږ سره اوسئ. تر بلې ویډیو پورې د الله په امان.